کورنۍ ده نامخدا تقریبا موږ یو 50 کسه خپله کورنۍ یو ټول زما مېلمانه دي او ټول مېلمن کره راځي. درانه صاحب څومره اختر دی په کاناډا کې؟ د ما په کال چې 2 اختر ووایو نو د ما به دا 80 اختر وي. تا د ټګۍ تسبیح په لاس دی، زه په درکړو شکرانو پکې مانه شومه. د وصال تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي زموږ له اړخه هم ومنئ. نن د کاناډا په ټورنټو ښار کې مېشت افغانان ګډ د کوچني اختر لمونځ ادا کوي او دغه ورځ به په شاندارو مراسمو سره لمانځي. زه راغلی یم همدې د مراسمو ځای ته. دلته به د افغانانو د اختر لمونځ کېږي، بیا به یوه اختریزه مېله ترسره کېږي او زه په دې خپرونه کې له مېشتو افغانانو سره هم خبرې وکړم. د افغانستان او د کاناډا د اخترونو په توپیرونو به هم خبرې ورسره وکړو. هیله لرم چې تاسو زموږ د خپرونه تر پای شب وګورئ او ملتیا مو وکړئ. غیر المغضوب علیهم ولا السلام عليكم ورحمة الله. د وصال تلویزیون درنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو تصویرونه کې راسره ولیدل، د مېشتو افغانانو د کوچني اختر لمونځ په ګڼه ګوڼه کې او په ګڼ شمېر راټول شوي وو. اختر لمونځ یې وکړ، ما سره ځینې ځوانان ولاړ دي چې افغان زلمیان دي. البته ځوانان به ورته وایي. لومړی تاسو ته اختر مبارک وي. اختر پیل څنګه و؟ دا د افغانانو راتګ کیسه راته وکړه او ستا راتګ څنګه و؟ څومره خوشحاله یې؟ لومړی خو سلامونه او درنښت ټولو ملګرو ته، تاسو ته اختر مبارک شه. ستاسو له طریقه د وصال تلویزیون خپرونه له طریقه د ټولو هېوادوالو کاناډا کې مېشتو افغانانو ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي. واقعا د اختر ورځ یوه د خوښۍ ورځ وي، ټول خلک خوشحاله وي. په همدې ورځ باندې د اختر ورځ لمانځي، خوشحالي لمانځي، یو بل ته غاړې ورځي او مبارکي ورکوي. نو خوشحاله هم یو، خفه هم یو. خفه په دې چې له کور وطن نه لرې او خوشحاله په دې چې څومره افغانان دې ولې د مینې د پې ماته نه شوه؟ ستاسو غوندې ملګرو سره، نور افغانانو سره یو ځای نو دا د خوشحالۍ احساس سړي ته ورکوي. واقعا هېڅ داسې یو احساس نشته چې موږ فکر وکړو چې له وطن نه لرې یو. نو ډېره زیاته مننه، خوشحال یو ډېر. هغه کسان چې په وطن کې تا ګوري، چا ته اختر مبارکي ورکوي؟ هغه کسان چې زما په وطن کې ګوري ټولو ته د اختر مبارک وي. خاص کر سپیشل زما مور ته د اختر ډېر زیات مبارک وي. بس زموږ له اړخه دې هم ورته مبارک وي. ډېره زیاته مننه. بس ته دوستانو ته ورشه. درنو لیدونکو، ما سره نور ځوانان هم ولاړ دي. لومړی دې نوم راته واخله. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې حزب الله همدرد دی. لومړی تاسو ته او ستاسو له طریقه ټولو کتونکو لیدونکو ته د اختر کوچني اختر مبارکي. سهار دی، افغانان راټول شوي وو، کالي دې اچولي دي، لږ زره د وطن احساس نه درځي؟ بلکل دغلته چې کوم د افغانانو ټولنه دي، دونه نړۍ مننه چې دغسې یو ماحول برابر کړی چې موږ یعنې دا سوچ نه کوو چې موږ مطلب د وطن نه بهر یو. هغه ټولنه او هغه د لمونځ طریقه او سیستم ټول هماغه د وطن ماحول ته جوړ دی. نو یې نشي لږ په وطن کې څه پلان لري؟ څه به کوې له دې وروسته؟ له دې نه وروسته به ځو، نو یاران دوستان دي، هغو به ګورو، ناسته به کوو، هغو موږ سره راځي، موږ به هلته ځو.
ان شاء الله په وطن کې د وطن خبره په کورو ګرځي کنه دلته ان شاء الله ګرځو کومه ټپه مې باندې درځي نه ټپه اوس باقي مننه تاسو ته ښه اختر غواړو ما سره بل ځوان ملاړ دی ستاسو د اختر مبارک نوم مو زما نوم بهترین سهار دی اول تاسو ته ستاسو د ټلویزیون ټول کارکونکو ته او ستاسو د ټلویزیون لارې ټول لر او بر افغانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم څنګه د اختر ستا پیل څنګه و څه دې وکول سهار مستقیما دلته راغلې څنګه له کوم ځای راغلې دلته اختر خو ډیر ښه او دا خو د افغانانو یو کمیونټي ده او موږ تقریبا ډیر لرې اوسېدلو هلته نور د مسلمانانو جوماتونه هم وو خو په دې خاطر راغلو چې هغه د وطن خوند ترې واخلو وطنوال خپل وګورو ډېر زیات خوند یې وکړه ډېر زیات ملګري راغلي وو نو ډېر زیات خوند یې وکړه کوم شعر مې ټپه ما باندې درځي ټپه به درته ووایم چې اختر د ټولو مبارک شه که مسافر دي که د یار په څنګ کې دي نه ډېر علي تاسو ته ښه اختر غواړو نو لیدونکو ما سره بل ځوان ملاړ دی په دوه دنګ دی ستاسو د اختر مبارک اختر پیل سلامونه کمال صاحب اول خو له تا ډېره مننه همیشه دې د افغانانو غږ تر په یو بله نړۍ کې تر افغانانو رسولی ده د وصال تلویزیون کارکوونکو ته او تاسو ټولو محترمینو ته د اختر مبارکي او عموما کې د ټولو افغانانو ته اختر مبارکي ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دلته هغه وطني مینه او د خلکو سره ارتباط دا واقعا افغانانو ته یو ځواک ورکوي معنوي ځواک ورکوي دلته چې څوک اوسي او ما له طرفه ټولو هیوادوالو ته چې په داخل د هیواد کې دي او په بیرون د هیواد څخه دي په ځانګړي ډول هغه ځوانان چې د خپلې کورنۍ د سرپرستۍ ورلغاړي دي او د خپلې کورنۍ دپاره هلې ځلې کې هغوی ته د خاص کر مبارکي او یو پیغام له افغانانو ته زما دا ده البته ستاسو د تلویزیون له طریقه خوند واخلئ له ژونده همیشه د خپلې کورنۍ دپاره باداره اوسئ او په پردیو خبرو په پردیو کارو کې او پردیو خلکو ته وخت مه ورکوئ همیشه ځواکمنه اوسئ هېڅوک ستاسو د تشویق دپاره نشته یوازې تاسو یې چې ځان تشویق او خپل هدف ته ځان ورسوئ دغسې قوي خبرې دې وکړې چې هر څوک یې ګوري باید ذاتي انرژي واخلي بالکل موږ چې په خارج کې د وطن یو دغسې ځواکمنه اوسو په داخل کې چې څوک دي پردیو هېوادو پردیو ځایو ته مه خوشحالېږي زه دا یو خبره یو پیغام کوم البته چې دا په ځینو باندې ډېر بد هم ولګي چې تاسو دغلته زه دا وایم چې دلته هر شخص کار کول دي کار کول که وطن کې که په داخل کې کار وکړي او له ژوند نه خوند واخلئ او ځان اثرات کې کړئ او په هر کار بېځایه خبرو بېځایه کارو کې لاسوهنې مه کوئ او دا یې تاسو لپاره زما پیغام و ما ته چې څه تجربه سو همدغه یو کار و چې په پردیو څوکیداریو کې وخت مه تېروئ ډېره مننه بس ښه اختر ولرئ درنو لیدونکو ما سره یو بل کاکا ولاړ دی البته تاسو دې وګورئ کونړ به در یادوي او مشرقي زون به در یادوي لومړی مو اختر مبارک شه زموږ لیدونکو ته نوم واخلئ اول خو تاسو ته ستاسو برنامې لیدونکو فالوورز ته ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم نوم مې لطیف الله کوثري ده تاسو ټولو ته د زړه د کومې زړه د اخلاصه د کوچني اختر مبارکي وایم الله دې وکړي چې ټول هیوادوال ټول وروڼه د خوشحالۍ او د مینې ډک اختر ولرئ او الله تعالی دې زموږ ستاسو ټول عبادتونه روژې زکاتونه او خیراتونه قبول او منظور کړي مننه ډېر افغانان راټول شوي دي څنګه یو د واړه افغانستان احساس در نه کړ واقعا زه خو د ډېر وخت نه دلته اوسېږم او د NSS نه یو نړۍ مننه د NSS د ټیم نه یو نړۍ مننه چې دوی همیشه دا تکلیفونه کوي او دغه کوشش کوي چې افغانان سره راغونډ کړي او د افغانستان مینه خلکو ته ورکړي
څه به کوې له دې وروسته څه پلان لري ستاسو اختر خصوصا دلته څنګه وي دلته خو له دې نه بعد زو دلته بعضې ملګري دي چې هغوی دپاره ورځو د اختر مبارکیانې ورسره کوو او د بعضو ملګرو چې کوم د فامیلیانو کې یو ډېر ښه خلک او معزز خلک وفات شوي دي د هغې فاتحې لپاره به هم ورځو د هغې اولنی اختر د هغوی ته به هم ورځو اختر مبارکي به ورسره کوو او دا ملګري دوستان به هم ګورو ټولو سره به اختر مبارکي کوو له خیره سره هغه چې په وطن کې دې ګوري په نورو هېوادونو کې دې ګوري دوستان خپلوان څه پیغام لري ټولو وطنوالو ته ټولو خپلوانو ته د افغانستان ټول غیورو ولسته هغوی ته د اختر مبارکي وایم الله مو همیشه خوشحاله لره او هغوی ته مې پیغام دا ده چې ښه د زړه د اخلاصه اختر ولمانځئ او یو بل سره د مینې او د محبت نه ډک سلوک وکوئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه تاسو ته ښه اختر خیر اوسئ درنو لیدونکو تاسې څېره هم پېژنئ او ډاډه یم چې نوم هم پېژنئ د ټورنټو د ځوانانو ځوان دی ریاض صاحب اختر مو مبارک شه ډېر د زیات درته مبارک وي څنګه دی اختر دې څنګه رابیل کړ ډېره زیاته مننه کمال صاحب تر هر څه دمخه لومړی تاسو ته بیا زموږ د وصال ټلوېزیون ټولو کتونکو ته ټولو هېوادوالو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم وایي راځه راځه اختره خوشحالو سره راځه محفل ته مو وږمو او خوشبویو سره راځه نو الله تعالی دې زموږ هېواد ته هم اخترونه داسې اخترونه راولي چې په هغې کې صلح په هغې کې ورورولي په هغې کې مینه او په هغې کې امنیت وي او زموږ د هېوادوالو دپاره کار او روزګار وي نو الحمدلله نن ډېر زیات خوشحاله یم د تېرو کلونو په پرتله ډېر یو زبردست اختر نن وشو زموږ ګڼ شمېر هېوادوالو پکې ګډون کړی و البته په دونه کوچني ځای کې موږ دوه ډېرې غټې جمعې وکړې نو ډېر زیات ښکلی اختر ده ډېره مننه څه پلان بر لري د دې وروسته څه کوئ تاسو اختر څنګه نمانځئ اختر خو موږ تقریبا لکه تاسو ته خبر یاستئ زما 23 کاله په کاناډا کې او هر کال چې موږ اختر لمانځلی ده نو د افغانستان په څېر لمانځو نو هغه کومې کورنۍ چې زموږ دلته دي کوم خپل خپلوان چې دي نو هغوی ته ورځو لکه د افغانستان په شان اختر مبارکي ته ورځو او نن زموږ کورنۍ ده نامخدا تقریبا موږ 50 کسه خپله کورنۍ یو نو ټول زما مېلمانه دي او ټول مېلمن کره راځي احساس د څه شی دی ګڼ شمېر افغانان راغلي وه دغسې د واړه افغانستان احساس درځي که نه یعنی ته باور وکړه ما په افغانستان کې ژوند کړی نه ده نو نن مې ځان احساس کړ چې زه په افغانستان کې یم ډېر د خوشحالۍ زه په دې دروازه کې ولاړم نو اکثر دوستان ما سره آشنا دي او سلام علیکم هغه کوي نو ټول غلمغه باندې کوي د دروازه کې ته مه درېږه چې دلته ټول تا سره سلام علیکم د لاره باندې نو ډېر زیات د ویاړ ځای ده ډېر خوشحاله یم چې الحمدلله موږ کې دغسې یو اتفاق او وروري مینه شته ده چې ټول راټولېږو د اختر په منځ کې یو ځای او اختر یو ځای وطن کې دوه نومه راته واخله چې اختر مبارکي ورته ډالۍ کوي سپیشل په وطن کې اول خو ټولو هغه میندو ته چې داسې غیرتي اولادونه یې پیدا کړي دي هغه افغانان یې پیدا کړي ټولو هغه میندو ته د اختر مبارکي وایم بیا هغه پلرونو ته اختر مبارکي وایم چې کلونه کلونه موږ روزلي یو او موږ ته غیرت پښتو او شهامت راښودلی ده چې تل مو د افغانستان دفاع په غیرت او مېړانه باندې کړې ده ډېره مننه تاسو ښه اختر ولرئ درنو لیدونکو ما سره د ټورنټو مشر سپین ږیری ولاړ دی د ژوند ډېره برخه یې په کاناډا کې تېره کړې تاسو ته د کوچني اختر مبارک وي لومړی مې خپل نوم راته واخلئ زما نوم احمدشاه درانی ده او ډېره مننه چې زه د دعوت کړی یم د تا اختر د مبارک وي لمونځونه او روژې دې قبولې او زه غواړم د تاسې له لارې نه د تاسې لیدونکو او دوستانو ته هم اختر مبارکي وړاندې کړم او دعا کوم چې د دوی ټولو طاعتونه عبادتونه لمونځونه او روژې قبولې سي او دا ډېر د خوشحالي ځای ده چې دومره خلک دلته راغلي دي نن ټولو یو ځای لمونځ وکړو افغانانو او ښه ده چې په ورو ورو باندې په دغه ټولنه کې داسې اتحاد او اتفاق رامنځته کېږي او خدای دې وکړي چې دغسې د خوشحالي ورځې نورې هم زیاتې شي درنه صاحب څومره اختر دی په کاناډا کې د ما په کال کې 2 اختره ووایو نو د ما به دا 80 اختر وي
یو اتیا وم اختر ځکه د ما 40 کاله په کاناډا کې پوره شول نو اتیا اختره ما دلته تېر کړي دي او دغه به یو وطن اخترونه دې په یاد دي؟ زه خو د وطن نه ډېر وړاکی وم څه راوتلی یم زه د 1800 کالو وم او په وطن کې هم داسې یو په یو جي کې نه یم پاتې شوی یو څو کاله به په یو ولایت کې وو بیا به په بل ولایت کې وو بیا به په بل ولایت کې وو د ما دغسې تجربه چې ډېر افغانان د افغانستان نه لري د ما تجربه فرق لري نسبت له هغو ورونه صاحب څه پلان به لرئ ستا به دلته اختر څنګه وي؟ دلته خو داسې دغه کره د مځکې ټوله د خدای ملک ده او موږ دلته موقتا دغه میلمانه یو دلته نو هر چیز چې خدای پاک موږ ته رزق تعین کړی وي په هغه ملک کې به اوسېږو او هلته باید خوشحاله واوسو او همیشه هغه خپل شکران ادا کړو ډېره مننه درانه صاحب تاسو ته ښه خوشحاله اختر غواړو ډېره مننه درنو لیدونکو ما سره دغسې شخصیت ولاړ دی چې د همدې نن دلته مېشتو افغانانو ته د اختر لمونځ ورکړه ډېره زیاته مننه ونې خدانه وکړو چې ډېره د افغانانو د یووالي په اړه مو ډېره ښه وینا وکړه اختر مو هم مبارک شه او د زموږ لیدونکو ته لږ ځان هم ښه ډېر ور وپېژنئ ستاسو د مبارک وي مننه ستاسو د تلویزیون د لیدونکو مینهوالو نه زما نوم عطاالرحمن همراز دی او 3 کاله مې کېږي چې راغلی یم همدلته ټورنټو ته الحمدلله افغانان ډېر په ګڼ تعداد سره دلته راځي خپل همغه د اختر ورځ په خاطر هم راځي د اختر مانځه نه وروسته بیا همغه خپل فرهنګ په حساب باندې سره راټولېږو دلته او مبارکۍ مې ورکړي زه هم خپله ډېر خوشحاله یم ستاسو په لیدونکو افغانانو پلان به دې څه شی وي ستا اختر څنګه دی او د افغانستان اختر سره تفاوتونه څه الحمدلله اول ځل خو هر ځای ته چې څوک لاړ شي مشکلات لري خو اوس الحمدلله ډېر خوشحاله یم چې د خپلو افغانانو وروڼو په منځ کې او د دوی دپاره دغه اسلامي خدمات ترسره کوم ډېر خوشحاله یم پیغام به دې څه وي ټورنټو مېشتو افغانانو ته او د نړۍ چې کوم افغانان دي خصوصا په افغانستان میسیج او پیغام مې ټولو افغانانو وروڼو ته دا دی چې باید یو بل ته لاسونه ورکړو په اتفاق باندې شو یو بل سره مو د ورورولۍ د انډیوالۍ په همدغه حساب باندې باید یو بل سره راشه درشه ولرو باید کوشش باید تر منځ باید دا وي چې اتفاق او مینه محبت یې بل سره ولرو ډېره مننه تاسو خوشحاله اختر ولرئ د وصال تلویزیون درنو لیدونکو تاسو دلته په کاناډا کې د مېشتو افغانانو د نیکمرغه کوچني اختر د اختر لمونځ ولیده چې بېلابېل کلتوري فرهنګي مراسم یې ترسره کړل اتڼ یې پکې وکړه موږ له افغانانو سره خبرې وکړې او اختریز پیغامونه مو ترې واورېدل هیله لرم چې دغه خپرونه ستاسو لپاره جالبه تمامه شوې اوسي تر بیا چې زه کمال په بله خپرونه کې ستاسو درنه حضور ته راځم تر هغې مو په لوی او بخښونکي څښتن ته لاس سپارم